اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمند حاضرین و مشرانو، ستاسو دروان دے دا اللہ پاک دا مقدس کتاب دا قرآن مجید مبارکنا یوسو آیاتون مبارک او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو دری احادیث مبارک ما تلاوت کرل. میاشت دا رمضان چی دا رحمتونو دا برکتونو دا مغفرت میاشتا دا دی میاشت ابتدانا والے اور آخرہ پورے دا اللہ رحمتونا برکتونا مؤمنانو تا متوجیوی. دا اللہ رحمتونا و برکتونا تدی مؤمنانو پتالاش کی بھی چکم ساعت بیو مومن بندہ دا اللہ پا دربار کی لاس اچت کی دا اللہ نا رحمتونا مغفرتونا برکتونا اغواری چی رب کریم دا دغا بندہ دا لاسونو جولے دا خپل رحمتونا برکتونا ڈک اگرزے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدی میاشت بارک فرمائی چی دا اغا میاشتا چی دا دی دا رنبنے عشرہ لسو دی رنبنے پدی کی دا اللہ دا رحمتون باران بھی پدویم عشرہ کی بیا دا اللہ دا طرفنا دا بندگانو دا مغفرت فیصلی کی گی، گناہونا و تماف کولی شی. اور پا آخری عشرہ آخری لسوزو کی بیا دا دی مومن گناہگار بندہ دا جہنم نا دا خلاص فیصلہ او اعلان اش. دویم عشرہ ختمی دو والدہ او دریم عشرہ راتلو والدا. اس پا دی منبنی دو عشروں کی دی مؤمنانو مسلمانانو دا اللہ عبادتنا پڑیر اہتمام سر اکرن او کئی لگیا دی خدا عبادتنا دوی پا اجتماعی شکل کی بار بار پا کورن کی پا جماعتون کی زی پسے اکل نس اللہ دی مؤمنان و بندگانو توئی چی دا شل و دی تاسو زما عبادت اکو او زما درازی کولو کوشش تاسو اکو دخپل کاروبار پا سرا سرا دخپل اہل و عیال سرا سرا گویا دی شل ودو کی تاسو دا عبادتونا دخپل اہل و عیال و دا کاروبار سرا سرا اکرن او زما رحمت انجاد ذات متوجی کو اس دا آخری عشرہ دا صرف او صرف زما دا پارا اوگر زوے
چې په دې کې د دنیا هر څه سره تعلق ختم کې، کاروبار سره تعلق ختم کې، اهل و عیال او بچی په کورونو کې پرېږدې او زما دربار جماعت ته راشئ او په دې لس ورځو کې ما سره په تنهایۍ کې زما د راضي کولو کوشش وکړئ. نو دا آخري عشره هغه عشره ده چې په دې عشره کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت مؤکده عبادت چې هغه اعتکاف دی چې د الله محبوب پیغمبر دا په پوره اهتمام سره ادا کړی او دا اعتکاف پرېښی نه دی، نو د دې اعتکاف اهتمام وکړئ. او په دې اعتکاف دوران کې ما کوم په دې اخري عشره کې الله فرمایي، د الله پیغمبر فرمایي چې په دې اخري عشره کې الله یو شپه زما دی امت ته ورکړې ده چې دغه شپه یو امتی په عبادت کې تېره کړي، نو د ډېر لوی ثوابونو به مستحق وګرځي. روایت کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته، صحابه کرامو ته د بنی اسرائیلو د عابدینو ذکر وکړو چې په دې بنی اسرائیلو کې داسې عابدین تیر شوي دي چې هغوی 80 کاله مسلسل د شپې به الله ته ولاړو او د ورځې به جهاد کولو، او یو لمحه د الله په عبادت کې غفلت او کوتاهي نه کوله. صحابه کرامو چې دغه عابدینو د عبادت تذکره واورېدله پریشان شو. الله پیغمبر ته عرض کوي چې د الله خوږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ دا عمرونه دومره زیات نه دي څومره چې د هغه خلکو عمرونه وو. هغه خلکو په دا خپل زیات عمر سره د ډېر عبادتونو مستحق وګرځو او مونږ به محرومه پاتې شو. دغه دی چې جبریل امین علیه السلام تشریف فرما شو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ستا امت په پریشانی کې مبتلا شو، نو الله ستا امت ته یو د خیر بلای یو لوی عظیم الشان تحفه مقرر کړه او د سوره قدر دا آیاتونه اداره اورل چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. الله فرمایي موږ دا قرآن په شپه د لیلة القدر نازل کړی دی او اے زما حبیب تا ته پته شته چې دا د لیلة القدر څومره لوی اهمیت لري او دا څومره عظیمه او مبارک شپه ده. الله په خپل فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر شب قدر شپه دا د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري. قدر علما فرمایي د دې لفظي معنی عظمت ته ویل شي، شرف ته ویل شي. نو د دې شپې دا نوم لیلة القدر په دې وجه دی چې الله دې شپې له یو لوی عظمت او شرف ورکړی. امام ابو بکر وراق رحمه الله فرمای چې کوم یو بندا په نورو ایام شپو کې ځان د ګناهونو په وجه باندې بے قدر کړی وي، هغه خپل قیمت یې ختم کړی وي او دغه ګناهګار بندا بیا په دې شپه کې توبه او استغفار له زور ورکړي، نو په دې شپې په دې توبې استغفار او عبادت سره دا انسان ځان د قدر و قیمت مالک وګرځي
دا عظمت او دا شرف مالک وګرځي د دې شپې په عبادت سره د مسلمان دا ګناهګار مؤمن بندا د الله په نيز باندې د ډېر قدر او قیمت مالک وګرځي نو دا د مسلمان د پاره د قدر او قیمت د خپل ځان هغه قدر او قیمت سیوا کولو یو شپه په دغه اخري عشره کې الله دې امت ته ورکړی دا لہذا دا اخري عشره په دې کې د عبادت اهتمام نورم زیات سیوا کول پکار دي او د دې شپې بارکه د الله پیغمبر سے وایي ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم اذا ما امتيانو الله تاسو ته یو کل میاش درکړه مبارک میاش د رمضان المبارک چې په دې میاش کې الله یو شپه چې ليله القدر شپه ده د هغې عبادت د زرو میاشتو نه سیوا دی خو یا ساتې غوړې وي چې کوم یو مؤمن مسلمان د دې شپې د خیر نه محروم شو گویا په دې میاشت کې په دې شپو کې د الله عبادت اونکو پسان باندې ځان په الله باندې اونه بخو نو فقد حرم الخير كله دا بندا د تمام خیر او بلاینا محروم وګرځیدو او بیا څه فرمای لا يحرم خيرها د دې شپې دا غروالنا نه محروم کیږي مگر هغه سره الا كل محروم چې هغه د هر څه نه محرومي هغه بد قسمت بد نصیب به داسې وي چې هغه د دې شپې د خیر او برکت نه محروم وګرځي بل حدیث کی فرمائی من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی د ليلة القدر شپې قیام کو نفلونه پکې وکړل تلاوت پکې وکړو ذکر او اذکار پکې وکړو توبه استغفار ولستو الله یدی بندا د تیر شوی تمام گناهونه الله وت معاف کړي او دا هغه محترمه عظیم شان شپه په دې اخري عشرو کې چې الله تنزل الملائکه والروح فيها په دې کې ملائک او روح چې مراد نه جبريل امین علیه السلام دی اسمان دنیا نه د اسمان نه دنیا ته نزول وکي پدی کوسو کې پدی لارو کې پدی کورونو کې پدی جماعتونو کې ګرځي حدیث مبارک اذا كان ليله القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر الله عز وجل چې کله شپه د ليله القدر راشي نو جبريل امین علیہ السلام د فرشتو په لخر کې دنیا ته راشي او ګرځي تلاش کوي او لټي هغه مؤمنان بندگان چې الله ته ولاړ وي نفلونه کوي ناست وي تلاوت کوي جړا فریاد زاری کوي الله ته دغه فرشتي دغه بنده سره داغه د پاره د الله په دربار کې سوال کوي د مغفرت دعاګانې ولا غواړي چې الله دا بنده چې نن څه دعاګانې غواړي دغه فرشتي په امین ویا او دغه بنده د پاره الله ته سوال کوي چې الله دا بنده وبخا د ګناهونه معاف کا د پریشانی ختم کا د محتاجی ختم کا د چې کم ضرورت هغه ولا پورا کا او تمام مشکلات ولا چې کم هغه حل کا عزیزانو دا آخری عشرہ دا اللہ پا عبادت کی تیرول پکار دی او دا دید پارا دا اللہ پیغمبر سنت موقدہ عبادت تے چاہیے تا اعتکاف ویلیش
اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ دے کہ په یو محله کې یو کس دا عبادت ادا کو د ټولو بغاړه خلاص شي خو که یو قسم پکې دا عبادت ادا نه کو نو ټول هغه محلي خلکو باندې با د دې سنت موقدہ پر خودو باندې ملامتیا وي او گرفت پوي او د اعتکاف بل فضائل دي باغ فضائل کی یو د اعتکاف دام فضیلت ته چې ورځ د قیامت چې دومره سخت ورځ ده چې دا نور د انسان په سر باندې به ولاړ وي بدن نه به خولي رواني وي دا تمام مخلوقات انسانات جنات پیریان او حیوانات درنده پرنده دا ټول به یوځای بالکل یو بل سره جوخ ولاړ وي د برنه به د اسمان نه دا ګرموالی را روان وي خولي به رواني وي بلخوا به حبس وي د خولو هغه بوی به وي څه ډېر پریشانۍ حالت به وي تر دې چې لوی لوی خلک پیغمبران اولیاء به هم په دغه حالاتو کې چې کم دي ډېر پریشان وي او دومره زیاتې خولې به ترې رواني چې اهل علم حضرات فرمایي که په دغه خولو کې څوک کشتۍ چلول غواړي کشتۍ پکې چلېږي دومره خولې به بدن نه روانې وي خو په دغه سخت ورځ باندې یو څو خوشنصیبه خوش قسمته خلکو ته د الله د عد د سایلان د بځای ملاوي په هغه خوشنصیبه او خوش قسمته خلکو کې هغه خلک به هم شامل وي چې د چا جمعه سره زړه لګېدلی وي مطلب دا جمعه سره ډېر زیات تعلق جوړ کړی وي اوس دغه خلک چې چا جمعه سره زیات تعلق جوړ کړی وي نو د هغې نه بهترین خلک به بهترین خلکو کې به هغه خلک هم شامل وي چې هغه معتکفین وي ځکه چې جمعه ته راغلې اعتکاف ته کېناستې نو دې نه به څه به جمعه سره به څومره بیا خلک تعلق ساتي د معتکفینو علاوه نو دا معتکفین چې کم جمعه ته راشي او اعتکاف ته کېني د دې د جمعه سره لګېدلي وي یو خو به دې خلکو ته پر ورځ د قیامت چې کم دی د خپل د عز سایلان د ځای ملاوي بل چې کوم حدیث مبارک کې د دې براه راست ورواله د الله پیغمبر بیانې نو د الله پیغمبر فرمایي چې د دې اعتکاف په مده کې به الله دې مسلمان ته د دو حجونو او د دو عمرو ثواب ورکړي اوس دوا حجونه او دو عمره چې په یو حج باندې نن چې کم دی په تقریبا 10 لکه 12 لکه روپۍ لګي دغه شان په یو عمره باندې تقریبا 3 لکه روپۍ لګي چې د دو حجونو او د دو عمرو ته دا پیسې یو ځای کې تقریبا 30 لکه روپۍ ته راځي او بیا په دې باندې څومره ټیم لګي په حج باندې کم از کم 20 ورځې یا 10 ورځې عمره باندې دغه شان 15 نو گویا دو میاشتې ټیم په هم لګي الله دې معتکف ته په دې 10 ورځو باندې په عبادت باندې چې په جمعه کې تیر کړي نو الله دته د دو حجونو او د دو عمرو ثواب ورکړي او بل یو حدیث مبارک پر راځي چې د یوې ورځې اعتکاف د سنت مؤکده ثواب او دومره غوروالي دي چې دا معتکف وي د جهنم د اور نه په یو ورځې اعتکاف باندې 3 خندقه چې د یو خندق چې کوم هغه پلنوالی دی د اسمان نه والی تر ځمکه پورې څومره فاصله ده نو د یو خندق د فاصلې دا د یو خندق چې کوم دی دا فاصله د اسمان نه ځمکه پورې ده نو چې 3 خندقونه شي تاسو اندازه ولګئ چې د یوې ورځې په اعتکاف باندې دا مسلمان دغه جهنم د اور نه دومره لرې شو نو ډېر عظیم عبادت دی
द करीम दरबार पा के हाजिरी दा यो फकीर और मलंग चक्कर चलता यो सखी अमीर पकोर दरवाजे बांधी उधरेगी और दागा दरवाजा के नास ऊंची साहिबा तो सखी सरी अला बदम के माल सरा की तो अल्लाह ने ज्यादा करीम सोचता करीम हो अगर जगह नालायक को खल को उम्र कई जो सरे लायक शो इबादत मुको अल्लाह अगल करी अल्लाह अगल उम्र कई मुझे द करीम दरबार तराल तो अदालत स्वदी तो द करीम दरबार की नाश थी और वह जारे चाल्ला जमा दा हाजत थे दा परेशानी दा बीमारी दा रोजगार मसला में द औलाद मसला द कारोबार मसला गुनाहगार गुनाहों राना शिवी दी माफी देने वालम मुझे दा बंदा करीम जात लासुन चतकुरी हुई और ब्या दी और सिर्फ अल्लाह हुई तनहाए के यकसुरे के और अल्लाह तस्वीर किया अल्लाह माँ को बच्ची प्रेखी दे औलाद भी प्रेखी दे कारोबार भी प्रेखी दे दखल को सर में नबी ताल्लुक प्रेखी दे और तासर में ताल्लुक जो कर दिया अल्लाह जमा दादा जरूरियात दार अल्लाह पूरा का नो आया अल्लाह करीम जात पदी खाली पड़ी दी ना इंशाअल्लाह दा इंसान चिदगा अल्लाह लस्वद एतिकाफ की सुन्नत मुअक्कदा दे लश्पीरी या नहशपीरी चिदा कलदी या नहर वजीदी अला लस्पाशी अला नहर वजी बराबर शी दा सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ शिचा अदा को जान से रबदुले की बड़ी खैर और बरकत योसी उदा सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ की कम दा लस्वद दे तजीद पारस आदाब व शराइत थी तुमने खुदा चिदा एतिकाफ की सूख अदा कई जो शरीबे तो जामे जुमात की अदा कई पकूरुन के पबाहुन के दा इबादत पूरे न अदा कीगी तजीद पारा मखसूस दे जुमात थी अगर जुमात से पाई पिंजो वक़्त तमुज कीगी यो खुदा जामे मस्जिद की या जुमात से पिंजो औकात मुझ पर की अल तबदा इबादत अदा कौलिशी सलो दपारा खली बात कंदे पखपुल कोर की जानला दा इबादत पर रोजे मुख्तस की और दा से बिया दागी दपारा जुमात उधर से दो दा से नो बिया दा दनूर द कोर जरूरियात पूरा कुल पर बनूजी बागदे के बदालश पूरे देते रही और खुदागे न बाहर उत बगैर जरूरत तिबी जरूरत या शरी जरूरत न ब्या बचे कमली अगर एतिकाफ खत्मी की दगाशान मोतकिफ चिकला एतिकाफ तक नास्ता ये खुबदी द जुनाबत न पाक हुई बिबियानी बहर और निफास न पाक हुई बिल बाकिल हुई अकल वाला बुलू वाला शर्त न दे बहरहाल जमाना द फसाद दा नुदासी नौजवानान से दागी द पारा बाहर शपकल मुश्किलात तीनों अगील पकार नदी बिला मुसलमान वाला ईमान वाला हम शर्त है और ब्यादा एतिकाफ शुरू की द शलम रमजान से इंशाअल्लाह द इतवार वजरा रवाना दा द गुरूब आफ्ताब नरवान लवाने एतिकाफ पन्ने सरा जुमा के दाखिले दल बशलम रमजान बांधी द गुरूब आफ्ताब दलवान दी द इतवार पर रोज बांधी इंशाअल्लाह मोतकिफीन हजरात द गुरूब आफ्ताब नलवान दलवान दी द एतिकाफ पन्ने सरा जुमा के बदाखिली की और बदगल की दगा कस्द दगा इरादा दा कि पजब वही चेरा या अल्लाह जो द सुन्नत मुअक्कदा द आखिरी अशरी द इतिकाफ नित कोमा मात बदी की आसान त्यारा वाली जमाने कबूल की जमात इबादत तौफीक नसीब की क्योंकि पजब वही उमटिक तखेले तो सिर्फ पढ़ की खबर राला चीजन चे कमदी दी जुमात तरालमा और पदीन लसरा चीज बलस वजी एतिकाफ कोम और जुमात के बाइन बदाम हो तकीब बहुद जुमात ना बगैर दस्तिब जरूरत और शरीयत न बाबा बाहर नूजी
که قصدن عامتن بهر ووتو د یو منټه پاره او که په هیره مو وته ور بیا اعتکاف ختم شو د جمعات د حدود نه به دې چې کوم د جمعات چې کوم حدود کوم د کې موز ادا کیږي د هغه ځای نه به دې بهر نوځي طبي ضرورت چې کوم دی واړه بول دي وی بول دي غسل دا جنابت کې فرق احتلام راغی په دغه دوران کې نو الته بیا د هغې دپاره وتی شي او دس دپاره وتی شي دا طبي ضرورت دی او شرعي ضرورت چې کوم دی که فرق په دغه جماعت کې د جمعې مونځ نه کېږي نو بیا به دې د زوال نه پس یا په داسې ټایم کې به هلته ځي بل جومات ته چې کوم دی کې د جمعې مونځ کېږي نو چې هلته ورسي او 2 رکعاته تحیت المسجد مونځ ادا کړي نفل ادا کړي او بیا هغه جمعې مونځ وکړي او پس بیا راشي یو خو معتکف چې کوم دی به بغیر ضرورت نه به د جومات ته بهر نه وځي بیبیانې به هم دغه شان د خپل هغه اعتکاف ځای کې به ناستې وي د کور کار وغیره به نشي کولی البته که کوم ځای کې ناسته وي او هلته یې وله څه سبزي راوړه چې دا کټ کا یا اوړه چاول دا واغږه نو هغه په هغه خپل ځای کې کولی شي خو لیکن د هغه خپل اعتکاف ځای نه به بورچې خانې ته د کټوۍ لپاره یا د پخلي لپاره یا د نور کار لپاره به وتې نه شي که ووتله بس اعتکاف یې مات شو اوس د دې اعتکاف آداب دا دي چې دا معتکف د اعتکاف ته ناست د الله د راضي کول لپاره ناست دی د عبادت لپاره ناست دی نو په دې عبادت کې به دې د الله د عبادت نه علاوه د دنیوي گپ شپ او خبرو نه بزان بچ ساتي حالانکه دنیوي خبرې په جمعات کې اصل منع دي حدیث مبارک دی چې یو بنده په دې جمعات کې غیر ضروری او دنیوي خبرو کې مبتلا شو نو فرشتہ ورته وایي چې اسکت ولی الله اے دا الله دوسته خاموشه او که د بیان چې کوم دی هغه خبرې پرې نه ښودې بیا ورته څه وایي بیا ورته وایي اسکت خاموشه عباد الله اے دا الله بندا او بیان چې کوم دی خاموش نشو بیا هم خبرې اترې کوي بیا څه ودا اسکت لعنت الله علیه خاموشا اے بندا پتا دې د الله لعنت وي کوئی سړی جمعه ته د عبادت ته پار راغلی وي او په دې عبادت کې بیا دې داغي په دې باندې دې دنیوي خبرې شروع کی نو چې کله بهر ځي نو د فرشتو په خیرو سره بهر وځي نو اعظم جمعه کې د دنیوي خبرې منع دي او کو فرق یو معتکف چې کوم دی اعتکاف تکې ناست او بیا معتکفین خپل کې راغون شي په نسبت کسا او دنیوي خبرو کې مبتلا شو یا ول یار دوست کوم دی خپل ول راغی او هغه چې کوم دی وسره په خبرو کې دنیوي کې مبتلا شو یو خدا کو فرق سو کو لراغی سي سلام په واچو څنګه خیریت کې بس ټیک ټاک بس خبره ختمه ده څه ضرورت یا نشتا بس خبره ختمه او کو فرق هغه وسره کې ناست چرا نن خو چې کوم دی پلان کې دا کار وشو او پلان کې دا کار وشو او دغه هغه پلان کې داسې کار کول پکار دي نو دغه دې چې غره بیا هغه عبادت هغه کم ثوابونه دي هغه نو محروم وګرځي یا ځان سره چې کوم دی نن سبا چې کوم لعنتی شي راغلي دي موبایل ځان سره وروړو او پای کې فیسبوک یې ګوري راغلي د الله د عبادت ته دي راغلي د الله راضي کول د پاره دي خپل اهل او عیال پریخي دي کاروبار پریخي دي په دې مقصد سره چې د الله سره د زما تعلق صرف د الله سره وي او دې په دې فیسبوک کې د تمام دنیا سره کنیکټ کوي او هغه سره رابطه کوي او داغه نزان خبري نزان له چې کندي هغه عبادت په سمندر په دریاب کې غرق او تباہ او برباد نو خو با په دې عبادتو کې چې ګندي دا خبره نه وي ځکه چې دا
معتکف د پر الله پیغمبر فرمایي سوی فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. کله چې دا معتکف چې کم کس په اعتکاف کې ناست دی وي دې د ګناهونو نه چې کم دی بالکل کټ شوی دی. لکه ظاهره خبره ده جمعات د ګناهونو ځای خو نه دی، جمعات خو د عبادت ځای دی، د الله راضي کول لپاره راغلی دی. بهر خلک چې کم ګناهونه کوي لګیا دي قسمه قسم د هغې نه دی بچ دی. نو چې کله دې ته دا مقرر شوله چې دې د ګناهونو نه بچ شو او بیا ورته الله دومره اجر او ثواب ورکوي چې بهر خلک کم لګیا دي، مونږ د جنازې کوي یا د بیمار تپوسونه کوي یا نور خلکو سره خیر ښېګڼې کارونه کوي یا هغې ته چې کم ثواب بهر ملاویږي هغه ثواب خو دې دلته نشي کولی، نشي ګټلی. مونږ د جنازې پې منع دي، تپوسونه پې منع دي، بل دا بهر چې کم خلکو سره خیر ښېګڼه کار دی هغه پې بیا منع دي. نو دغه دی کې الله دې معتکف ته د هغه خلکو برابر اجر او ثواب ورکوي چې کوم خلک بهر لګیا دي د مخلوق خدا خدمت کوي او په هغې باندې ثوابونه حاصلوي. نو الله دې معتکف ته په دې اعتکاف کې چې کوم هغه اجرونه او ثوابونه ورکوي. لہذا د معتکفینو حضرات لپاره چې په دې اعتکاف دوران کې د ځان باندې د قرآن مجید تلاوت لازم کی، نوافل دی کئی، اشراق و منز دی کئی، اہتمام دی کئی، دا ساخ منز اہتمام دی کئی، اوابین دی کئی، صلات تسبیح چکم دی دا غی اہتمام دی کئی. صلات تسبیح دمرا غور عبادت دی یو صاحب کوئی اہل علم حضرت چی چاہتا سب پریشان را لے او چاہ سلو رکاتا صلات تسبیح ادا کو او اللہ تبیا سوال اکو اللہ بے غطول پریشانے ختمی کی. اس کم خلق ہو چھے اعتکاف تر آگلی دی لسولی جمعات کی تیرائی دا بعض خلقو بکارون ہوئی لیکن دنیا دا خامخا دنیا ضرورات امشتا اس اخیل کے کم دی اخیلم اللہ کے کم دی دا دین میاشت برکات و نخیصہ ورکی ولا اخیل تبیا نفلی اعتکاف ویلیشی یو سری دی دروازه کار کوي د شپې د جمعات ته راشي ماښام په نفلي اعتکاف نیت وکړي چې را تر څو د جمعات کېږم یا الله زه د اعتکاف نیت کوم که هغه ګنټه ناست وي که 2 ګنټې ناست وي که 3 ګنټې ناست وي که 4 ګنټې ناست وي که ټوله شپې تېره کړه هم به چې کمې ځان سره جوړې کې خیر یوسي. یو سړي 15 منټه راغی هغه هم ځان سره خیر یوسي او بیا کم از کم چې موږ نور هېڅ نشو کولی نو چې د الله نظام باندې د ماسخوتن او د سهار لمونځ په جمع سره پابندۍ سره ادا کړو. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې کوم یو بنده د ماسخوتن لمونځ په جمع سره ادا کړ فرض لمونځ مو کو تراویح مو نو الله دله د نیمې شپې قیام ثواب ورکړي او چې بیا سبا لمونځ هم د جمع سره ادا کړ امامت سره د نیمې شپې قیام ثواب یې دام وګټه. نو چې نور څه نشو کولی نو کم از کم د ماسخوتن لمونځ سره تراویح او سبا چې کوم دی د سبا لمونځ په جمع سره چې دا په ځان باندې لازم کو نو کله نه کوو چې خامخا په دې لږ شپو کې چې کوم دی خامخا دا عبادت ادا کړو او باقي کې فرق که ورسره چې کوم دی ګنټې دپاره راغی 2 ګنټې دپاره راغی او دا اخیر عشره چې کوم ده پدې کې چې کوم دی دا قیمتي شپه ده لیلة القدر کوم دی 1 ګنټه 2 ګنټې دا عبادت کورم ادا کړو نو امت الله اجر او ثواب ورکړي. او کو جمعه تر هغه نور الله نور شو بیا اعتکاف په دې سره راغی زه به جمعه کې تر هغې پورې د اعتکاف نیت کوم تر څو چې جمعه کې هغه ګنټه یو که 2 یو که 3 نفلي اعتکاف ته ثواب ملاویږي یا که څوک بیا اخر کې چې کوم دی دا د شپې چې کوم دی دا چې کوم دی اعتکاف کې نفلي اعتکاف دی او چې کوم سنت مؤکده اعتکاف دی هغه د لسو دی چې د شلم رمضان باندې با اتوار پر ورځ باندې با د غروب افتام نمخ کې مخکې جمعه ته راتلوي ابتدا دغه کې وشوله انتها چې کوم دی یا چې کله
میاش اودل شو نو په 29 باندې اودل شو نو اعتکاف پوره شو او کنا دیش دې اودي پوره شو نو بیا لس ولې چې کله برابر شي نو بیا ماخام پوره چې کوم د اعتکاف پوره شي او بیا علما او اسلاف فرمای چې چونکې داش پړې د قیمتي شپه ده لہذا کدا معتکف دا شپه جمعات کې تیر کې نو ډېر ثواب وګټي کم از کم کو فرقه شپنوشي تیرولې نو بیا د ماسوتن مانځم پوکي او دا غي نه پس یو 100 منټه یا غنټه نیمه جمعات کې تیر کې او دغه عبادت په شکریا کې الله نه نورم سوال نو غواړي چې دا الله عبادت قبول او منظور ګرځي عزیزانو ډېر خپل شپې ورځ را روانې دي د دې شپونه چې کوم دي خیر نظام چې کوم دي محروم نه کې لکه د الله پیغمبر فرمایي چې ان هذا الشهر قد حذركم یقینا تاسو ته داسې یو میاشت الله درکړه چې وفيه ليله خير من الف شهر چې په دې میاشت کې چې کوم دی یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی شي د هغې عبادت د زرو میاشتو نه زیات ثواب لري خو بیا څه فرمایي من حرمها خیرا فقد حرم الخیر کله چې کوم مسلمان بنده د دې شپې د خیر نه محروم شو په دې د هر څه نه محروم دی دا ډېر بیا بد نصیبه انسان دی چې دومره ښکلې قیمتي شپې چې په لږ غونتې ټایم باندې په لږ غونتې محنت باندې مشقت باندې الله تعالی ډېر څه درکوي او بیا موږ هغه شپې داسې تېروه او الټه بیا هغه خلک چې هغه بیا په ګناه کې مبتلا وي نو خو بیا ډېر بد نصیبه دي یو سړی چې کوم دی عبادت نشي کولی کم از کم د ګناه خو بیا ځان بچ کړي چې په دغه شپه په دې شپو کې د ګناه نه د فیسبوک نه او د انټرنیټ نه او د دې غلط تصاویر نه خو کم از کم ځان بچ کړي چې راځه موږ خو نشم کولی دا ګناه خو نه کوم کنه او چې دا ګناه کوي او ملزم نه کوي نو بیا خدا بالکل بد نصیبی ده الله دې تاسو ټول ته د دې باقی شپو ورځو چې کوم دی د عباداتو نه الله موږ مستفیض وګرځي الله دې تاسو ټول ته په دې شپو ورځو کې زیات نه زیات د عبادت توفیق راکړي او الله دې تاسو ټول په دې شپو کې چې کوم دی هغه د الله تر طرف نه چې کوم رحمتونه برکتونه وريږي مغفرت کیږي الله دې تاسو ټول پای کې شامل وګرځي